په اسلام کې ډېرې مسلې دي او لویه مسله پکې یو دام ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دا دی چې هغه یو حق کلمه او یو حق خبره د یو جابر حکمران په مخ کې د یو زورور په مخ یو حق خبره کول دا لوی جهاد. عزیزانو غریبو ته مونږه هر وخت حق وایي، غریبو ته مونږ هر وخت حق. غریب که مونږ نه کوي مونږ هر وخت ورته کافر وایي. غریب که یو ګناه کوي مونږ هر وخت هغه بې عزته کړی. خو زمونږ کمال دا نه دی چې دا حق هم غریب ته هر وخت سړی یا غریب جماعت ته رانشي نو مونږ یې بې عزته کوي. نه، کمال دا دی چې حق هغه چا ته ووایي چې د چا د طرف نه دې په دې دندان د والو تصور وي چې دغه تا خبره کول او زما دا غاښونه به ماتوي. حق هغه چا. تاسو به مونږ د پاره ځان نه سرفراز خان مجسټریټ نه دي جوړول پکار. مجسټریټان ډېرې خو داسې کوڅه ډب مجسټریټ ما چېرته نه و لیدلی لکه دا کوڅه ډب. دا چرې په زورور ځای نه و ورغلی. چرې دی چرې په روجه کې په ډین او ګرین او جان او رایل په دې هوټلونو په روجه کې نه و ورغلی. د اړب منډهی چې دي په دې منډو چرې نه و ورغلی. خو دلته به راغی دې بازارونو کې دا دلته دا سبزی والا یې ویل که دې دوه ټوکرو کې دې الوګان ولیږي. دا اوس څه خبره وه؟ هغه ورته خو یو ټوکری کې زیاده نه دوو کې مې اچولي. وی ورکه 200 روپۍ کینې وی خیجه وی جیبي ته. هغه وی دوه ټوکرو خیجه کینې ورکه 200. دا غریبان سبزو والا یا قصابان قصاب 3/6 فوٹ کے علاقائی پولیسم روزی ورپسې او چالانی او 3/6 فوٹ هغه دفعه ده چې نه تاړه کې ضمانت کیږي نه څه آرډر دا دی چې 2 ورځې به دا جیل کې تیری نو بیا به ضمانت ولی وای تا غوښه ګرانه خرڅه او 3/6 فوٹ کې د میونسپل کمیټه قانون چې چا جوړ کړی دی هغوی ولې 3/6 فوٹ کې نه چالانه. چا چې نن په 3 کروڑه روپۍ ستا د ملک چونګی لیلام شوی دی، دا 3 کروڑه روپۍ اربپتیانو اغستی دی په 3 کروڑه روپۍ. دا اربپتیان دا 3 کروڑه به وصولی د چانه د یو قصاب کور ته چې میخه راځي 2000 پستا د کمیټه ټیکس لګی دی. تاسو خو ګوګوان یې په خبره نه پوهېږئ. لکه د بعضې خلقو موټر کې رستو مارغه کېنولی یا یې کوتری کېنولی نه د ربړ غوندي چې موټر داسې خوځي نو د هغه سر هم داسې داسې چلي. مونږ هغه څیزونه یو خبره نه پوهېږي. قصاب ولې کافر دی چې غوښه په 14 روپۍ کیلو خرڅوي؟ لږ خو بره مو ګوره چې دلته دا میخه او بیا د منډهو ټیکې دې چاله ورکړي دي. د منډۍ ټیکه چا سره اسپتال للار شي د مریض تپوس لا د خدای په قهر اخته کرشکا یا سوزکې یا موټر ودرې غړپ در پسې برامنډه کې چې ټیکس ورکړي دی ورکړي شته که نه دی؟ ته به مریض لتلې هلته به دا ګړکپان درته ودرولي. دا ټیکه چا ورکړې؟ د مال منډۍ ټیکه چا سره ده؟ په چوبو څه قیامت جوړ دی. دا چا کړي؟ دا ولې نه رانیسي؟ ما غوښه ګرانه خرڅه کړه او ور یو چې راځي ځان نه د افلاطون جوړ کړی او دا هډوکی یې ترې لرې کړه و هډوکی یې ترې لرې کړه نو دا هډوکي به دا کساب څنګه کوي؟ یعنې تاسو سیا ورځي زه شکر دی کساب نه یم او نه ماله زما کور سره جوخ پرید کساب دی. قرآن ولا ورکي ماله مفت غوښه هم نه راکړي. که تاسو دا خیال کړئ چې دله جوړه سي غوښې دا کسابان ځکه ستاسو خولې ښه سوری دي. وای به ما پرېږده چې قصاب والا سې غوښه ورکړې وه. نه قصابان خدای راستي که نه قصاب غوښه هسې راکړې نه سبزیانو والا دی خدای لا په سیلاب یوړی کي که په عمر کې سبزي هسې راکړي. پرون مې هم سره باټینګړ اغوستي 12 روپۍ کیلو یې راکړي. 12 خو هسې وایم چې غریب طرف ته به زور نه کې کرانی سي د منډۍ سبزی والا برانی څوک چې لکپتیان او کروڑپتیان
करानी से द मंडई संडागान बमरानी से यवाजी ब गरीब पसे न गर्जे ची वर्कत च रुपए او کني ویخه جوړي چې ویخه جوړي دغه سيزونه ور سره لکه ماته مخامخ چې ولاړ غلط او چت بدی کې په جیب کې بده ورو ماته ګوري ماته شرابا ټیکيږي کلا دا به ټیکيږي پڅ دا به الا ټیکيږي چې دا لوی لوی سنداګان پکې روړي وای हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन वही माल खो द खावर दीवम निश्ता چې زه رڼا تکینم और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन और द पीर से कोर चिरागान पके द बिजलो लगे दले जमा अजीजान नन पमल के गरीब सड़ीता द बिजलाय रना तके नास्तबम द खुदा कहर अजीम जोड़ी तासो गोरे द मल्क द बिजलाय बिलुना यो सड़ी पसे सलोर जरा रुपए बिल राशि वजी गर्क शुम तबाशुम वही पैसे दाखिले का ब्याज जगाड़ दादी बिजली दे बिलुनो आ बम्बी ओगोर 10 रुपए म्याश कपूर की दे दनना ते द्वदरी टूटाई लगोली नो द्रे द्रे बबिया नोरे मोर पेरंग्यान वफ की 1 रुपए म्याश अर्स कोमा पमल के ऊपर दमल पैदावार बिजली दमल पैदावार सरबाटिंगण दमल पैदावार टेपर के जमींदारों ब मेखिला चोल और संडागानो तबे चोल 5 रुपए किलो तासो दे इमाम हुसैन बयान और दो तरह गई शियागान होने जिधर ता बयान शुरू को मता हाय 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 स्वर लसवकाल उशु आगा गम ला तेर न और बिया दे इमाम हुसैन यानी गम पे काल के सिर्फ 10 रजी कवा बिया दा नूर रजी दे च खवा खजानो कवा द मल्क ला जोड़ कई द मल्क मुआशरा टिक कई निजाम द मल्क दास्ता सु पलास के दे टिकोल दाबटी इस्लाम इस्लाम हुकूमत लगिया दे इस्लाम 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 पक्का लके पता न लगे द लको स्तात मचे अलवा 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 स्पटूल तिरशी सार बांगुशी जे मलवा सार बता सोए छु ला बेड़ा दे गरकश दालवा देत से पक्का लऊशु इस्लाम 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 ऐस पता न लगे द कम दे और देत वजीरान रापासी यो वजीर तले दे दगत दे खैबर ता नोगी वर्त गडान मडाना लालकड़ी और उठाए बंद बस इकड़े दम दे चरा पासे दे जाती छी रुणो आराम से रखे नहीं इंशाअल्लाह खैर भी इस्लाम आगाज कबाइलों ने बकीगी अखल कर वाह वाह सुभान अल्लाह इस्लाम इन्ना लिल्लाहि इस्लाम आगाज को स्वर लसवकालूश जो प मक्का के दगार हिरान है नो प कबाइलों के बब्बल पैगंबर पैदा कीगी और दागे से न बद इस्लाम आगाज की तासो पोइशु जमा अजीजान दा किस्मा खलक दे दा मिजाज दे कौम ना जड़े गड़े जोड़े शुए जड़े गड़े
زړه ګډه چې د چا په لاس کې د شین جوار ټانټه وګوري نو هغه پسې ولې تاسو ما ونه لیدل چې چا درته ټانټه ښودلې چې که خیري تاسو کاغې نه لږ زیات شنه واخه بل چا سره دې ولیده نو هغه پسې دا هغه قوم نه تاسو ما ونه لیدل تاسو بې ضمیره قوم به چې دی په دې ملک کې ښې ورځې لټوئ تاسو بې ضمیره قوم تاسو هغه قوم نه وئ چې پروټه تاسو دوکه شوي په جامو تاسو دوکه شوي په چایو تاسو دوکه شوي په کباب او روټۍ په کچرو کې ستاسو ایمان خرڅ شوی دا هغه قوم نه در سره زمین د دې قوم ملا چرې غیرتي نشي تاسو ته ما عرض کړو چې یو سړي ماته مولانا صاحب ته کشمیر ته تللی مال نه ولته کشمیر جنگ له نه تللی وینو ته څنګه مولای چې د کشمیر غزا ته نه تللی مال ته تللی وینا زم نه تللی نو مال ته بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وای نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایما نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خپه نشي کمې نوم واغستو ستا ځان اول زه د حکیم د مور خبره ویل به مور نالت په ښځو هغې باید بچي اول په ما اول خپه نشئ تاسو په لوی خلک تیر کال دلته جلسه شوې وه چا په مزاج به یو خبره بده لګېدلې وه مختلف مزاجونه دي نازک ویل دی به بیا څنګه مونږ نه دلته جلسه کوي په ارام کښېنه په ارام کښېنه یو سړی او ښځه ترې ډېره یارېده او یو سړي نه اډو یارېده ویل که داسې چل دی ما نه اډو ښځه یارېږي نو تا نه ډېره یارېږي وی ما نه ځکه یارېږي چې زما واده وشو کور ته رالم په لومبۍ شپه پیشو په کوټه کې میاو میاو کول چاړه مې راواغسته یو څو ټیمې ووهلې ویل ښځې مې چې وکتې چې اوهو سړی خو جوړ راته ښکاري چې ډبنګی دی بس وی ویارېده هغه چې یارېدلې ده نن هم یارېدلې ویل ودرېږه دا زم دا چل هغه هم سبا له پیشو کور ته بوتله چې پیشو میاو کړی ده چې په چاړه پیشو وهلې ده هغه ښځې ورته ویل ماما اینطور نکو او مردن گربه شب اول است و اوس پیشوگانی موجنا در لومبیش بیکار ده و خړال عینه ما په لومبیش په پیجندلې وای په ایمان مونږه د ښځو په لومبیش په پیجندلې نه ته خو په دې ملک الله شریعت راول او دا ښځې واپس کړه د دې ښځو حال ګوره په ملک کې ښځو حال ملک په تړاکۍ روان دی ملک په تړاکۍ روان دی چې راپا دې ملک په تړاکۍ روان دی ملک په تړاکۍ نه دی روان ښځې په تړاکۍ روان دي ښځې دومره لرې لاړ پرون دې خوا وګورئ ستا په دې پیر صدر کې جشن خیبر لګېدلی د چا ښځې ولتلې وي او بیا د کالج هلکانو چې پې باتۍ مړې کړي نو سهار له ماته معززین وایي معززین وایي چې وګوره مولانا صاحب دا څه شرافت دی د شریفانو ښځې هلته تللې وې د هلکانو داسې کمینهتوب وکړو ورانې وکړو فلانې وکړو ماته وسو نو زه خو هم داسې اناړي ما ورته وایي چې خبره واوره وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره کم سړی چې خره د کور نه بار وشړي او شپې په بار راشي نو څنګه چل دی ویل بس چې نور مخکې لاړ نه شي مالناسې خبره کړه
تور سره نه او ښځه او لور د جشن خیبر ته دي. تاسو وایئ په ایمان په دې سړک د شپې په 1 بجه ښځې را روانې نه دي د سنیمان. کومه سنیما وګوره چې د شپې په 1 بجه ختمیږي، دا د چا ښځې او لونه تېروي؟ ملک په تړکه ملک خو بیړه تباه ده د ښځو د لاسه. وګورئ ورشئ باړه وګورئ، کوچی بازار وګورئ، د صدر کوچی بازار وګورئ، د ښځو د بډو نه تانونه څوک راوباسي. مینا بازار کې درزیان وګورئ، د ښځو د نوي فیشن ناپونه درزیان د کم ځای اخلي، دا د چا د ښځو؟ زمون کور وران دی، کورم وران دی. ته زما کور وران دی دننه او ته ماته بار چغې وایې چې اسلام اسلام اسلام. دا اسلام هغه شی دی لکه په صدر کې سټیشن کې یو سړي آواز کولو زوی ته اسلام، او ګولیانو آواز وکړو زنده باد، هغه وی چپ شئ اسلام، بیا هغې وی زنده باد. وی بیخه موزه هغه اسلام نه یادوم، زما د زوی اسلام نامه ده. زمون کور روان دی، کور. ښځې کې زه واګې نشم اچولی، نشم راټینګولی، لور زه نشم راټینګولی، زوی زه نشم راټینګولی. د خدای په قهر عظیم اخته یم او ته ماته لګی چې اسلام اسلام را روان دی، که خیري را وبرسي. مذاق نه دی اسلام، دا ټوکې نه دي اسلام. بیا په ملک کې وګوره شریعت بینچونه جوړ دي. په دې ملک کې تعزیرات پاکستان لا 2 لکه کیسونه د ورځې کچرای وګورئ، غوبل پکې جوړ. مارشالله د پاره وګورئ زرګونه کیسونه مارشالله عدالتونو کې کیږي. شریعت بینچ لا په 3 کاله کې یو کیس نه دی پیدا. یعنی تر اوسه پاکستان کې اړو چا غلا نه ده کړې چې شریعت بینچ ته پیش کې او لاس کې وسي. د ځمکې په سر داسې ملک وښایئ چې په یک وخت پکې 3 قانونه چلي. د ځمکې په سر داسې ملک وښایئ. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې زمون کور روان د اخلاقو زمون جنازه وتې ده. سړیتوب خو په مونږ کې بوی نشته. هر یو ته چې ګورې د تنې نه به د کوهیتور غر پناه کېږي، خو چې خبرې ورسره وکړي د اوړي د وښو تور ګونګټ دی، خو چې لاس ور وړي بوی کړي. په دې جوماتونو کې د وښو کې د اوړي کې تور ګونګټان کېږي، تور ګونګټان هغې له چې لاس یو سي بوی کړي، تنې به یې ډېرې ښایسته وي، خو د وښو ګونګټانې چې ورنږدې شي بوی بدي. زما عزیزانو ټول فراډ دی، دوکه ده، انصاف نشته. که چاته ووایې چې زم څه حق لرم، یا د خبرې یا د روټۍ یا د ګاډي کې د سبزۍ خرڅولو حق خو زم په دې ملک کې لرم چې بېګاله پې بال بچ له روټۍ وګټم. نه، ته به دا ګاډی په غاړه ځکه نه ودرې چې زنانه تېري. زنانه که هغه زنانه او ته د ګاډي نه تکلیفي چې د چا د مارکین او د لټې او د خامتا بورکه په سري ګاډي یو مه پرېږدئ، او که د چا ایرانی چادرۍ په سري او هغه زنانه او ته تکلیفي، نو الله دې په هغوی د چرګو مرض راولي. د مستی نه په لاره ځي او زه د خوارۍ نه لاره کې ولاړ. ګاډي کې چې څوک سبزي یا فروټ خرڅوي، د هغه په ځمکه او اسمان بل درک نه لګي، نو دغه ګاډي کې دی نور ته او د سوري ته او باران ته او جړۍ ته ولاړي او بل درک یې نه لګي. نو هغې پسې تاسو راشئ چې زنانه تېرېږي. دا کومې زنانه دي؟ زنانه چې خو کور ناست دي، مستورات خو کور ناست دي، مکشوفات چې بار روزي خو نرتګان دي. نو هغې ته د تکلیف څه ضرورت دی؟ او که سړي ورسره کې ته چې دې بچ نه شې، دا نرتګان په تا باندې درس وایي. دا ملک دی، دا وطن دی. مونږ خو دا ملک د حیا او د غیرت
او د شرم لاندې یو پرامن ملک جوړول غواړو. مونږ خدا وایو چې دا ملک د داسي چې بلا ضرورت دی ښځه په دوربین کې هم په سړک نه ښکاري که نه ده داسې بغیر د ضرورت مړی شو ژوندی شو بغیر د ضرورته ښځه بار نه روزي. مونږ خو دا ملک داسې غواړو چې نن محرم دی په ریډیو باندې ګانې بجانې بند دي نو یوازې د محرم کې ګانې بجانې حرامي شي نور کال روایږي نه ټول کال به بند دي. یو محرم کې سینماګانې بندي شي نه ټول کال به سینمانې سینما تیز د بال بچ د تباہی یو عظیم سبب. تاسو وګورئ موږ د دې کلي دنیا کابلای کې څوک ناسته زما بچي ستا بچي میندې بیا ټوله ورځ پردي خدمتونه کوي. د به د تسمار خان زوی ځان نه جوړ کړی کابلای کې به سګرټ وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ ای شرمېږه حیا وکړئ شرم وکړئ غیرت زما ښځه او زما مور دی پردي خدمتونه کوي او هغه پیسې دي چې زه پټوم بیا د سینماګانې پې کوم. دا ګناه د چا ده؟ ګناه د ملک د قانون ده، ګناه د ملک د حکمران طبقې ده. ګناه د چا ده؟ ګناه د ملک د قانون ده. نن جواری ولی عام ده، شراب ولی عام دي، غله ولی په سړکونو باندې دندناتې ګرځي ځکه چې په ملک هیڅ قانون نشته. پولیس یې ونیسي منډې 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 وینیسي خو سبا له چې کچرو ته بوځي بوتل یې نه چې بیا ضمانت وشي. ضمانت یې لا څه کوي بیل بیفور ارسټ یې وشي مجرم پیش هم نه دی او شا په شا یې ضمانت وشي. ګناه د ملک د قانون ده. د ملک قانون سخت وی یو غل لاس غوسکه په دې ملک کې ته وګوره چې په ملک کې بیا د غلا نامه څوک وایي. نن ستا ټول ملک د زنا ډیپو دی. هر محله هر کوڅه هر بازار د زنا ډیپو دی. یو زناکار بر سر عام ترجم کا سنگسارې کا وګوره چې بیا په ملک کې د زنا نوم څوک وایي. نه دی ملک د زنا ډیپو دی. شراب بند 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 راشي غریب کا اسکل نو راشي دا ہوٹلونه دا موټرې دا بنگلې وی سی آر بند بند بند. قدم بیارتا میوزک سنٹر میوزک سنٹر مونږ په بالا ماڼۍ کې څوک میوزک سنټر نشته. بالا ماڼۍ میوزک سنټر د میوزک سنټر کې څه شی دی دننه وی سی آر کیسټ دا ته څوک وړي دا د چا په کورونو کې چلی بند بند ځای ولې بند غریب له قطن بند نه که د بنگلو والا ہوتا بند ندی نو غریب لبم بند ندی. یو بنگلا وخایه چې بغیر د وی سی آر نه یو. زما عزیزانو دا ګناه ټوله د ملکی قانون ده. په ملک کې د یو جرم سخته سزا ورکړی شي ته وګوره چې بیا په ملک کې د هغه جرم نامه څوک وایي. سزا غریب ونیوی شو هغه له هر قسم ده. سرمایهدارو د پنسۍ خپل ونیوی شو هغه له هېڅ نه. الله دې امان راکړي. کېږي بس کېږي بس انجام به څه د دې ملک نتیجه به
स्ता पर सदर के टीवी स्टेशन जोड़ दे 38 करोड़ रुपए पे लगी हुई 38 करोड़ इफ्तिताई मूंगा ओकड़ा तिलावत मुंह पके ओकड़ च अल्लाह दे कामयाब देर मजेदार शे मुंगोरा गुन तिलावत हम पके ओको अल्लाह कामयाब करे मुंह का जश्न खैबरीन पके तिलावत को अल्लाह कामयाब करे सने मालूम वर्षो दे कामयाब हो डॉक्टर दुकान चरता हो बासी खत्म पकी अल्लाह दे कामयाब की डॉक्टर ची कामयाबी को पखल को बटुका क्या राजी नमुंगा मुलिया मुंगा हम पर कहर द खुदा अख्ताई उस कैसे चल कैस वरगु साहब तिलावत हम पकी को अल्लाह कामयाब दे मुल्क त टीवी स्टेशन देर जरूरत हो सुबह सरत खाल पता कदी त दरोठे और कपड़े ढेर जरूरत न चलानत जोड़ शा गरीब बताओ चरोड़ा सद चाना का गरीबान तो गोरा जमुन पास इलाका के नन बयानों अता तजरा रुपए टेलीविजन आस्ते रंगीन दे कारा बलादा नन बयानों आस्ते जमुन पालाका के गरीब चुप चटोल और दास दास पूछे अगीम पशल शल जरा रुपए भी सियार पशल शल जरा दाट के लगियात के चे द मोरे तोरा शड़ाए लांग और दलूर कासीरे समरा दरांग दे कोनाटो खुदे रसोला ओकड़े पजम का सुलेदो चिराटोल और दादा का और पशल शल जरा रुपए दी भी सियार तोरा बला दे तोरा बला दा कौम दा खलक जमुन देड़ी कर दगला तकड़े देखो गोरई दगला तकड़े چې د لنډای په سرک راځي نو زمون کور خلکو ته وخی هغه د بجلیګر مولا کور دی وګوره ټي وي ډنډه چې په ولاړ وګوره دی اوهو خلکو له څه وایي دغه تکړه د بجلیګر مولا کور له چې ټي وي رانه وتا خدای دې پاغه ورځ د کور وران چې زما کور له ټي وي زما په ژوند رااله زما کور دې خدای وران درې کورونه دي رانه غیر چاپر درې واړو دا بمبولکان راوړي زموږ دیوال سره خاص هغه سره زسي چالو دیکھو وګورئ دغه لا تکړه لنډای سړک جوړي سړک جوړيږي ټانګيوالم چې تیریږي وګورم مولانا سه دا په کوم روان مطلب دا دی چې جوړ دا ټیکا ده زه خو زه کوم چې هغه ورځ به کله چې دا ورسک بند راوشلي او داسې مونږ ټول واخلي سمندر کې دغه لا تکړه زه ټیکادار سرکونو ټیکیا دا قوم ها کدا یو خان وې زما پسې خان نواب والله که تاسو ورته دا ویلې تاسو ایمان ما ته معلوم دی تاسو به خان لدا आवाज وکړي چې او خان وګوره دا سرک دی وګورئ تاسو خو خانانو کورنی کې يرولې د خانانو تالی سټو تاسو خو د خان د نوم تمام د سنبای پرتی خان لبته د سي आवाज جو خان وګوره دا سرک زه درته سړی نه ښکارم نو ما ته आवाज کې جا مولانا څه دا سرک دې به خو بس سرک د سرکار سرک دې سرکاري جوړي ما څه کار دا داخله تیر ځله جوړې دو یو راغه سایکل راوستو تاوان را مالولې مې دا سایکل ټیر مې په دې ستا سرک کې وشته چې تیزر جوړې نه زما ټیر پکې وشته دا د دې قوم حال دا د دې ملک حال دا قوم د دې قابل دی چې ته دا دعا وکړې یا اوس زه
بداوې مچ تمړ شي او مچ یا الله تواړه جنت خدای راستی کې و دې قوم ته زمانه دعا دې قوم د پاره سرکار پسې مخ کم شی دی چې زه نن غواړم او ماله به حکومت رانه کم شی شته داسې انګا بنګا خلق لګیا دی صدر صاحب سره امریکای او روس ته په دوروزي او شونه کوي او بجلیګر مولا لګیا دی ته په بالا مړی کې د دوایانو دکان کې دوایانې خاصي کم شی دی چې زه غواړم ماله به رانه شته داسې نن وایي چې ستاسو تخت و بخت خدای برقرار لري او ډېر ښه خلک یې چې څه وایم هغه شته زما عزیزانو ما ته وګورئ او ما ته خپل ضمیر دا اجازت نه راکوي زه وایم چې د ملک دشمن چې وي هغه ظالمي د قوم دشمن چې وي هغه ظالمي د دین دشمن چې وي هغه ظالمي عزیزانو زه نه د ملک دشمن یم نه د قوم دشمن یم زه په ملک د هر بر سر اقتدار طبقه دشمن ما چې دروغ مه وایئ دورنګي مه کوئ یا خو په دې ملک سم اسلام راولئ او یا هم چې څه خوښه دا کوئ د اسلام نوم مه هلئ په دې خبرو پوهېږئ تاسو وګورئ په دې شپږ کاله کې ملا او اسلام دومره وشرمېدو چې اړو چرې به شرمېدلی ملا اسلام 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 څشتانه خلق سبا دې قوم ته د اسلام نوم به چې سوکلي وایي به په آرام کښېنه مړه شپږ کاله د اسلام اسلام چغې والی کېدې مونږ اړو څه ونه لیده لہذا په آرام کښېنه خدای خبر چې د اسلام دی څه نو عزیزانو اسلام شرمول نه دي پکار اسلام سره ټوکې نه دي پکار اسلام سره مخول او مذاق نه دی پکار اسلام سره 35 کاله د پاکستان حکمرانانو धोखा करे दा अंजाम अव्वल शोरो पदे करे वचे पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सरे बिया चोकड़ आ लाड़ो और पसे बल्लाड़ो 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 उस नंबर दे या खुसम सार कीगी दमल पा अदालतों के दे कुरान और हदीस प्राती चे फैसला बपदी की आओ या बदावाई चे इस्लाम दीवी रोस खत जमाना या बदावाई चे इस्लाम दीवी रोस खत जमाना या बदावा द मुस्तफा द मोहब्बत न कवे जिंदाबाद जिंदाबाद जमाजिजान ऐसे शिकाल निश्चित मार्शल ऑर्डिनेंस सुना दाद इंसान जोड़ कर द कानून भैया उस पके क मार्शल ऑर्डिनेंस पटोल मल्क हावी के देशी न भैया उस पके द मोहम्मद रसूलुल्लाह जोड़ कर ऑर्डिनेंस हम भैया उस पके पटोल मल्क हावी के दे जमाजिदान शोर मत करो खैर दे वो हज के सकाल सलवेख लका खन नो यवाजीर आते हुए च सलवेख वो जमा मख के मरशी नो माल च सलवेख लका चरता राजमा शनो अलता हो सलवेख खाम खाम रखी नो तासुम दलता सलवेख जरा राजमा ये कना नो सट्टा काटू का हो बम पकी जिंगे दे चरता शे जमा जीदान अर्ज में दाओ च दमल कानून सो पूरे बदल नहीं तरागे पूरे दे मुल्क द अमन सवाल न पैदा की द जिना और के दो सवाल न पैदा की द गला और के दो सवाल न पैदा की सो पूरे च द मुल्क कानून बदल नहीं मुला दे दा मुलियान इस्लाम न वाड़ी इस्लामाबाद वाड़ी तासो बतावे च दा मुलियान इस्लाम न वाड़ी इस्लामाबाद वाड़ी
कम मुला हुई कि मां पदे कुर्सी के नवी निजाम बज चलो पतो पे बोले उमदा खलक ठीक दी वो कानून बदल गई सजा मुजरिमान होता था कानून मुताबिक बढ़ गई तो गोरा दमल हालत टिकी की करे टिकी अजीजान हालत को संग टिकी दा जलसी भी द मुहर्रम देखो गोरा द कानून लियाज सातल उमर फारूक तयो खजराल माशूम पगी की नहीं वडे उमर फारूक नास्ते पर यो खजूर बाग के कमीज तटाके गणी कमीज तटाके गणी देखो गोर से चल के कमीज तटाके मुंगा कमीजों तटाके गणी 1400 रुपये म्याश मुलाजिम गोरा दाग पदे बाला माने के सौदा अस्तमला नवाड़ी बाड़े तो और तसीदी नाले का दी दुकान नो केवाले करना वही दास जमाद स्टैंडर्ड नदी दा दुकानदारान की दी ना सौदा अस्तमला जमाद बाड़े अल्लाह हमारे फारूक अमीरुल मोमिनीन कमीज तटाके गए आखिर और आवाज या अमीर अलमोमिनीन ताल अमीर अलमोमिनीन देखो राशा उमर फारूक कमीज पजे प्रे खोलास के स्तनी वले पमंडा का बुढ़ा तरा गए बादशाह और ते देखो पमंडा नन बत्तदा से हुए और सरकारी सड़ी तक अबर और भाई चाहता बन नशे में उबवे कचरोला वर आगे और अदालत को मख के अगर मुर्दार मखे अर्दली वलाली और तोड़ते जो सुदियो सारस में को दनन लाड़े तारीख दे बदलो लो बाबू से सलाम अलैकुम वालेकुम सदी जी जैसे कवि होते का ना मुंगला फमजान ना प्रांगान जोड़ के तमा तवे जुमात के जो मुला देखो राश अल्लाह स्पक और रखड़े कचरो के दुआन मखनी तवरदार रे बाबू से सदी तारीख के ना तबा वही दर तक वही जदर तस्पक कारम जुमात दर तस्पक कारी नखदा स्पक करे सोच च बल तस्पक नजर वही कतन कवे पछा बांधे गरज कतन कवे पछा बांधे गरज सोग बन कवि पता बांधे गरज का गदा दस की फगूली गरज न का स्पाय बन का गदा बांधे गरज पसाहे किश्ते दही जान डूबेगी पसाहे किश्ते दही जान डूबेगी कसोख न कप दरिया बांधे गरज जरहमाल पर दर्द यार के दसी ख्वाखियम चिमी निश्ता पर दवा बांधे गरज कतन कवि पचा बांधे गरज सोख बन कवि पता बांधे गरज चे बल तद स्पक कतली नो खुदा स्पक करे स्पक इकडे करे ताणे लवार आगे को किण के दास दामू गयू दास खपा न शक ताणे देखो चिवर्ण होती ना बागाश तो पाय खुदिया दासी का दासी दी नो चे ताणे ला न खान सलाम अलैकुम खान मिर्जा से सलाम मिर्जा वालेकुम खैर शाह जी
خبره کوه وای کنه ته خدا سي داسې وکړه ته خو وکړه دا د غوږ شپېلی نه د بنګارو باسي کنه که ته نه کوې په چا باندې غرض څوک به نه کوي په تا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه کا په دریا باندې غرض که ته داسې شوې لکه دغه ښځه چې راغله د حق علمبردار نو امیر بم درته ملاویږي د عمر فاروق غوندې امیر به درته د عمر فاروق غوندې ملاوي چې څنګه کما تکونون یؤمر علیه څنګه چې یې داسې به در باندې امیران راځي څنګه چې ته داسې به در باندې امیران راځي که تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده که مړم نو راشئ په قبر مې غولو په دوربین کې کوي دا خو به یو ځل الیکشنې کېږي او ممبران به جوړېږي بامبړان به جوړېږي څه به جوړې ښه ورځ پسې بړندېږي څو پورې چې په دې شپږ فوټه بدن دی اصلاح نه ده کړې اسلام دې پې نه دی راوستی والله که نه په ملک کې راولې او نه ښه ورځ دغسې به د خدای په قهر اخته یې هره ورځ سبزی له والا له ورشي هاي 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 غوښې والا له ورشي 18 روپۍ کیلو هاي هاي کورکمان 15 روپۍ چټه هاي هاي کور ته راغې ښځه لرګي نشته هاي هاي 100 روپۍ من دي لرګي 15 روپۍ کیلو من هاي هاي دفتر ته لاړې هلکه پلانې غلطي دې کړې ایکسپلینیشن دې کال هاي هاي ماښام چې کور ته رالې وړونه مې درته سهار ویلي وړه نه وو هاي هاي داسې یې کوي هره ورځ به هاي هاي چې ټک مرګ به دله راشي او روان به یې بل ځای ښه ورځ به نه تر څو پورې چې تا په دې خپل ځان د خدای دین حاوي کړی نه دی نه په ملک کې راوستی شي او نه درته ښه ورځ عمر فاروق په منډه راغی بیبي وایه ورته عمره په دې مې پوهه کړه چې دا د خدای قانون یوازې ما دپاره دی او که تا دپاره هم دی عمر فاروق ورته وی بیبي د خدای په قانون کې ترمیم نشته د الله قانون ما او تا دپاره یو برابر ورته امیر المؤمنین چې د خدای قانون امیر او غریب دپاره یو دی امیر او غریب لا دی خو وګورئ امیر او غریب لا یو دی نو زما دا په غېږ کې ماشوم چې دی دا ستا امانت څنګه وی ستا زوی ابو شحما ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی اے امیر المؤمنین نن ستا د ایمان امتحان دی چې د خدای په قانون ته تر کومه حده پورې عمل به کوې امیر المؤمنین ورته وی بچیه ته کور ته لاړه شه په ارام کښېنه اوس زه پوهېږم زما کار د قانون پاسبان بیا دې ته ویل د قانون پاسبان بیا دې ته نن خو د یو غریب سړی راشي چې جي ما سره دې سړي دا زیاتی کړی که سړی غوړ او سر بولی ځه قید به شي وایي ښه منډه ځه قانون پاسبان دې ته یو ښځه راله دې خوا وګورئ محمود غزنوي ته یې وویل چې دا ستا د عدل حکومت دی او دا ستا د انصاف حکومت دی چې یو هندو زما د زوی نه کچه ګوته غوڅه کړه ځکه چې د هغه په پیو کې ډوبه کړې وه محمود غزنوي ورته ویل ښه ویل
ول په ما ډېر روټۍ ترغه پورې حرام چې استاد زوی د ګوتې بدل می د ټول هندستان نه نه یو هندو د مسلمان کچا ګوته غوسه کړی دا او زب استاد زوی د ګوتې بدل ټول هندستان نه نه پیورا چې پیورا اول هم نه په سومنات د هندوانو پندتان ورتراله وې دا لکونه اشرفه او دا والا خدا سومنات بوت ته زمون سموایا دا زمون ډیر لوی خدای دی هغه اول د خېټه برمه کوم چې وی والو په برچا داغه خېټه ټوله د جواهرات را محمود غزنوی وې زاغه محمود نام چې بوت فروش جوړ شم زاغه محمودم چې زما نامه په تاریخ کې محمود بوت شکن راشي د یو ګوتې بدلې سومنات باندې حمله او ټول هندوستان فتح کول او داغه سومنات دروازې کابل ته راوړې کابلیانو بیا چې ده د ظاهر شاه کا د چا په حکومت کې تنبیه بیا هندوانو لور کې چې دا زمون ترور د چې خفه نشي کم دروازې چې محمود غزنوی راوړې تاسو پوه شئ اوس ته خو ورشئ او غریب سړی دی ورشي چې صاحب ما سره دا زیاتې کېږي که نه جي ځه د اخترونو کې نه ګورئ تاسو د اختر کې خو تاسو مهرباني کړې وه زما پسې پراپیګنډا وکړه چې چا ویشتی دی ویشتی دی چې ویشتی دی د خدای په غضب زه اخته وم ټلیفونونه دي او خلک شپږ ډزه یې ویشتی دی حاله چې کوم دی کلاشنکوپ یې ویشتی دی او په پلاني چلې کړی یو خړوس پکې ویلې زه اوس جنازې نه راغلم نو صاحب ټول ملک څه چې عرب ملکونه بار دنیا په لوی غضب اخته دی خو ګورئ ما څه چې هلکه زه به مړ کېږم نه یو ورځ موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی مرګ خو یو ورځ ته راځي او زه به مړ کېږم نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي ولې زه به مړ کېږم لیکن میرا مرنا کیوں ان کے گھر شادی ہوئی تاسو خیال دی چې بجلیګر مولا مړ شي نو د سربو پسې به بیا څوک سویلی نه شي د بجلیګر مولا نیکونه به پیدا شي او دې بړواګانو دا د ښځو درې دلګان به پرېږدي نه دا پراپیګنډا دي دی دا د سټ په ویښتو چې د درېیمې تبې ورکېږي دوی کړی وایي دا زمونږ ښځو پسې ستاسو ښځې دار چا زمونږ هم یو ښځه دوه سترګې دي ستاسو دوه سترګې زمونږ دوه خپې ستاسو دوه خپې زمونږ یو ښځه ستاسو یو ښځه خو زمونږ ښځې زمونږ دي او ستاسو ښځې شاملات دي تاسو څه خیال دی بل بجلیګر به پیدا شي بل به پیدا شي بل به پیدا شي سلیمان علیه السلام چې مړ کېده اسرائیل علیه السلام ته ویل د بیت المقدس تعمیر مې اخته کړی دی لږ صبر وکړه دا پیریان او دیوان به بیا کار نه کوي وی سلیمان روانېږه ته به داسې لاړ شي او دې دپاره به بل سلیمان پیدا شي بل به پیدا کړي بل به ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سردار کریں نعرہ تکبیر علماء دیوبند حق دپاره هر مسلمانه اور وقت خلق پیدا کړي عزیزه که زما تا سره دشمني وي او زه وایم چې هلکه دا زمونږ زامن خراب دي یا لونه خرابې دي یا ښځې خرابې دي دا کنټرول کوي ګوره تباه کېږئ غر کېږئ رسوا کېږئ دنیا کې خو به درته څوک څه وایي نه اخرت هم تباه کېږي چې دا زمونږ ښځې داسې اوارهګردې ګرځي عزیزانو خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ اخرت هم تباه کېږي نو دا خو زما دوستي ده در سره زه خو ستا خوشحالول نه غواړم زه دې جړول غواړم او آخرت کې ښه کول غواړم ټیک شي عرض مې دا و عزیزانو چې د حق علمبردار او د قانون پاسبان دې ته وایي په دې اخترونو کې تاسو وګورئ وایي میاشت په کراچۍ کې نه ده لیدلی شوې کراچۍ کې غواړم میاشت خېږي نه کراچۍ کې میاشت چاته ختلې ده روجي
कराची वाल हुई चे तरावी भी नहीं पड़ी और रोजे भी नहीं रखे और सेवियां भी न खावे त काफर होके मरे। तरावी में नदी कड़ी रोजे में नदी नहीं ची मेंचे मोनो खरम काफिर कौन गुजारना मेंचे हो बखरम का तो मेंचो तो हड़ म्याश की म्याश को जमुन पर सुबह सरत के दा ख्वार गरीबान मोरमड़ी प्लारमड़ी दागे ठीक शुद्ध ब्याह के तासों को रही हिलाल कमेटा ऐलान नहीं करे हिलाल मिलाल के दिन ठीक गवाह पैदा शिराजे डज वर्क हुई अख्तार दे हुकूमत दलता डेर दासी यार हुकूमत ऐलान पट्टा पुडून बखबर बुकीन चाफिस शिव नजर देने लगे नु 24 घंटे लगे जो हुकूमत दाबत कड़ी पता वक्त के लिए दमोर मेरे हुकूमत शी जमीन पखलाडो अख्तार ने क्यों न रोजा दासिम पर किश्ता करना देर दासी यार हुकूमत वाला खुपा वापडा हाउस ते कचरे कराचे के आलू बिल्डिंग चले प्लाजा के नास्ती बिस्कट के खुरीन दागी बस पेगमो की म्याश त्रौखी खा बिया म्याश तासो पे ईमान हुआ ते पर बोरे तासो द कम से खलक ली शाडन स्टाफ दब गरे लंडे कोटले बादर कले कमरदीन गड़े वगैरह वगैरह तासो पखपल कोले की मालदार सड़े पे ईमान हुए च दसिम आसमान त पकतोली दले च म्याश को तगोरी च राव खता करो ना दसिम कतली हमदा मुंह गोंदे स्पेरा उगी तगी नहर दा आसमान तगोरी करे दा सरब को म्याश खत्ता सो च म्याश तो गोरे ताने तराशी च खान मा म्याश तुली दा हां म्याश कम से की कोई जिदा से वो सागड़े वो थानेदार ने के ख्याल की जदा शेख वो सपूगा के और डिप्टी कमिश्नर तब बोसे हो आप ब्याह कराचे तक पदी शेख साहब कम दे जी ओई सकिनिया वाला के जाचो देखवार का टोला दुनिया नहीं वे खान आसिफ में तार ली दले दासिदा कर हाँ नौर कला चिम्याश गुई गरीब सड़े और द गरीब सड़ी रसाई ताने तमने की और ब्यारा डिप्टी कमिश्नर ताल ता सेंट्री वाला सेंट्री तो हुई जमा प्री द डीसी साहब सरा मिलावे के माम्याश दी जल्दा सेंट्री बे प्री दी जागा और ज्वरा लमा गेट बंद है अस्पई माता द गेट नरस के माल वेले छे कम फासे मैं दना न सम वे दना न सके मैं जियारत माता वे निवाने खुने दना जियारत कम दे माल खुदा रस्ती के वो बंगला दा सेब बंगला दा मालूम तगले बंदी जियारत कम दे वे काका समाज में मुक तो सो आया चिमा बंदी सड़े चिदा मरज बंदी में टूला दुनिया पे जरी और मां सरदा चलू सुदागा प बंगला की नताब गवई ताल तसोक्री खचता प्रेन दी नो द प्लाजा प कमरा के दनन अनास बिस्कुट खड़ो वाला त बरा सही संग की स्पेगमो त खुम्याश प कमरा के वर्णन उजीना नागीबे कला गोरी पदरे मशफा चे बिल्कुल दीनी आसमान तराश ख्याल हमरा पड़ुंबेश प म्याश द पाकिस्तान प तारीख के द फ्रंटियर खलक दूरी और द सूबा सरहद खलक द पाकिस्तान प तारीख के रोजादार आप सही मानो के रोजो सातलो वाला मां प ख्याल चे द सूबा सरहद खलक तले खबर पोए गई मुम्याश पम दुई गोरी चे दुई गोरी द दुई शहादत जमादा ईमान दे चे दुई टिक वई और सही वई खुदा दियो कि चे टोला दुनिया के अख्तर नहीं
او د صوبه سرحد یو مورمړی راغی او ما ته ویل چې اختر دی که زه پې پانسي کېږم هم ویلي مې دي او بیا به یې ویم چې زه یې اختر زما عزیزان دې تېر اختر کې دا پراپېګنډه کې لوی لاس د دې ګواهان و یو راغی موسمیات والا اعلان کړی چې داسې دې پورې درته یم چې دې جولۍ ته وګورئ چې لږ عقل پیدا لږ سوچ پیدا سرونه در پورې دي کاڼي در پورې نه دي کړي یو راغی وی چې جی چې مونځ مې وکړو روټۍ مې ښه وخوړه په مړه خېټه چې بیا لاړم دې خوا مې نو کل 15 منټه ولاړه وه نو 15 منټه کې تا روټۍ مو خوړه مونځ دې مو کړو بیا دې مونځ څنګه ووې تا کوم بل راغی چې بل راغی یو پکې راغی وی خدای راستي که یو روژه مې نیولې ده خو زما څه کار دی چې د خلکو روژې خرابوم ما هم لیدلې ده یو پکې لا داسې ما دا ټول شهادتونه مسترد کړ ما دې کې څه وزن نشته نو زه دا ټول ملک ذمواري د روژې په خپل سر نه نو هغې کې یو دوه کسو ویل چې لا دې کوشوي دي یاره د ویشتو قابل زمونږ وایي ویشتو قابلو نو ویشتو پولیسو ویشتو قابلیانو دا نورې لکۍ ورپسې بیا تړلی شي زما عزیزانو خدای ته ګورئ خدای ته جواب به ډېر ګران وي والله دا ستا هره ادا د زندګۍ چې دا ټوله په تول دا ټوله په قیمت ده د دې به خدای له قیمت ورکوي یوه ورځ چې په دې سترګو څومره دنیا ته وګورئ د دې به خدای ته قیمت دا چشمې وګورئ زما دا چشمې دا په 600 روپۍ جوړ شي پاس نظر لاندې نظر دا فریم وغیره وغیره په 600 ما نظر کم دی نو په 600 روپۍ مې نورې سترګې ځان ته لګولي دي تاسو پې ګوره په دې خبره پوهېږئ بې قیمته ستا مخ زه سم نشم کتی دا دومره عظیم سترګې قیمت به ته سبا خدای له ورکول غواړي دا خپې چې ته پې بې مینته ګرځې والله د دې قیمت به ورکوي د دې لاسونو به قیمت ورکوي دا غوږونه د دې به قیمت ورکوي دا ژبه د دې به قیمت ورکوي یو زندګي وګورئ چې نن ختمه شوه ته 1 ارب روپۍ چاته ورکه چې یوه ورځ راته نور انتظار وکړو به شي یوه ګنټه یو ملت سوال نه پاتې زما عزیزانو د هر څه په قیمت دي د دې به خدای له قیمت ورکوي دا ټول به ټیک شي خو که د ملک علمبردار د قانون چې دي داسې شي لکه عمر کور ته راغی زوی روټۍ خوړی بابا ولې پریشان وي بچیه روټۍ وخوره ما ته داسې معلومیږي چې ستا نن اخرې روټۍ د زما په کور کې روټۍ وخوره چې ویې خوړه داسې دې ویښتو نه ونیو او دیوال سره یو څو ډغرې ورکړې وی بچیا په دې مې پوه که چې پلانې ښځې سره تا زنا کړې ده ورته وی چې پلاره بلکل مې کړې ده وی منکر ولې نه شوې کمبخته چې ما درته ووی تا به ویلې چې نه مې ده کړې وی پلاره یو مې زنا کړې ده هغه ګناه مې کړې ده دویمه د دروغو ګناه څنګه وکړمه یو ګناه خو مې کړې ده نو بیا د دروغو ګناه دویمه څنګه وکړمه مسجد نبوی هغه جماعت چې محمد رسول الله د چا بنیاد ایښی عمر فاروق سړی ولېږلو چې د مدینې ټول سرداران را جمع کا نن زما د زوی د تقدیر فیصله کیږي د مکې د مدینې لوی لوی سرداران لوی لوی صحابه او علما رال عمر فاروق ته جرګه وکړه چې ستا دا زوی ډېر مزېدار قرآن لولي که د معافۍ څه ګنجایش عمر فاروق پاسې وی ولا تزر وازرة وزر اخرى زما د خدای قانون دا نه دی چې ګناه یو کړي وي او سزا یې بل ورکړي ګناه یو کړي او سزا یې بل ورکړي ګناه هم ده کړې ده سزا به هم ده کړې عزیزان نن ستا په ملک کې ګناه چا کړي او سزا چا ته نه لګي ګناه چا کړي
او سزا یې چاله ملایي زمونږ د ملک دا دستور دی دا خبره هم په دې ځای یادوي ړومبی شپه ده نن خو به نه تنګېږئ یو کلي ته یو پیر تللی و پیر هلته یې چې وکته په کلي کې ټیپر هم په 2 پیسې سیر دي او زعفران هم په 2 پیسې سیر دي او سوچه غوړي هم په 2 پیسې سیر دي پیر مریدانو ته ووایي چې هلکه تخته یې بیړم باندې وی ولې وی دا شعر ناپرسان که گیر شو نو غرقیب پیر مرید مانده غوندې عام طور د دې پیرانو مریدان چې داسې جان کټي سنگی ولا سنگی وای مریدان زیات کړي داسې کټي کټي وا غریب مانده پیر ته وی چې حضرت سوچا غوړي په 2 روپۍ سي په 2 پیسې سي لګي سار شه ډېر مانده چې لږ خش هغه وی سوچا غوړي په 2 پیسې سي روخره په بیړه باندې وی چې لږ صبر صاحب صبر سره شروع یو مړه چې یو 2 میاشتې تېرې دي نو داسې یو شی ته جوړ شو بادشاہ حکم کړی په یو سړي چې دا پانسی کوي سړی چې پانسی له بوتلو د هغه سړي مری نری وه چې کړی به یې ورواچوله به ترې بیا ووته چې وروا به یې چوله بیا به ترې ووته بادشاہ له رپورټ راغی چې صاحب هغه سړي خو په مری کې کړی نه ټینګي څو ویلې چې د هغه په مری کې کړی نه ټینګېږي نو بل والا غټ غوندې وګورئ څوک خو سړی مړ کوي دې ته مه ګوره چې ګناهګار دی او که نه دی خو زما آډر دی یو سړی مړ کوي آسپایان ګرځېده ګرځېده د پیر مریدي و او د ده مری ایله ولا فټ ده کې به کړی سمه راشي رانیولی دی چې رانیولی دی مخکې شه هغه وی ما څه کړي دي وی څه دې نه دي کړي خو هلته کړی د چا په مری کې نه راځي بل چا بغیر تا نه وی نو ما خو څه نه دي کړي غر کوئ وی بس کاکا خبرې ډېرې مه کوه بادشاہ آډر چې کړی د چا په مری فټ شو مړ کړي پیر له ورمنډه که چې غرق شم وی ما چې درته وی چې 2 پیسې زیر غوړي خو خورې خو خدای راستي کوي بیا ټینګ کړي اوس بس وی پیره خدای ته ګوره چې خلاصوم یې اوس وی آسان کار سبا به کله به پانسی کېږي صاحب دا وی سبا پیر ورته ویلي چې داس چل دی چې دې کړی باندې به تا نه مخکې زه ورمنډه کړم او ته پې زما نه مخکې ورمنډه کوه بادشاہ به ولاړ یا به یو تپوس وکړي زه به جواب ورکړم ته به خلاص وی ډېره ښه سار بادشاہ راغی چې سړی پانسی کېږي هر څوک چې دې پیر پې ورمنډه کړه چې دا کړی زما غاړه کې واچوه مرید ورمنډه کړه چې نه حضرت زما غاړه کې دی په پرزونو شوي دي بادشاہ راغی دواړه یې ونیول چې هلکه څه چل دی ولې پرزونه پیر ورته وایي چې دې کړی کې ما ته په باطن کې جنت ښکاري د پیرانو په باطن کې نظر لګي باطن کې وایي نظر باطن کې نه په بطن کې بطن خېټه په دې کې نظر لګي نه خیر چې هغه وی ما ته په باطن کې په دې کړی کې جنت ښکاري نو دا مرید مې وایي چې دې جنت ته زه ورځم او زه یم چې زه دې پیر یم زه ورځم وی ښه نو تا پیر او مرید دواړه په ارام کې دې جنت ته زه ولې نه بادشاہ ورغلی دی او په غاړه کې کړی فټ کړې ده او آډر یې جلاد ته کړی دی چې راکاږه چې ګړد شوی دی بادشاہ نه سر ورغوی دې خوا وګورئ ملک نه شعر ناپرسان چاله به په یو رنګ کې سزا قدرت ورکوي او چاله به په بل رنګ کې سزا قدرت په دې خبره پوهېږي یو به په یو رنګ کې قدرت رانیسي او بل به په بل رنګ هغه ګړنګ چې تا بل نه جوړ کړی هغه ګړنګ کې به ته خپل الا مگر هغه خلق چې کوم د قانون محافظین دي او په قانون عمل داسې عمر فاروق ورته وی زما د خدای قانون دان دی چې ګناه یو کړي وي او سزا یې بل نه ورکما جلاد راوغوښت ورته وی بچیه خبره واوره زما دا زوی دی
वादे न दे करे नो कुरान वेली दी चे गैर शादी शुदा सड़े जिनाओ की आगा सड़े ओ खजा दी सल दुरे लगाओ शी मां पदे जोई द सलु दुरो हुक्म का वो कता पढ़ के दारा वस्ता चिल्लक बे मजा मजा वाम जका ची दामीरुल मोमिनीन जोई दे न प क़यामत के तपोएगा उस्ता खुदा दी पुई नारे तकबीर, अदालत फारूक आज़म, उमर फारूक चे वर्ता हुए नु जल्लाद पदरो वहल शोरोश लारे अमीरुल मोमिनीन वर्ता वलार दे औजुए पदरो वहले कीगी अतिया दुरे चे दो मर्जो लगे दोनों प्लारते हुए चे बाबा जाना तगे मां लगी उबरा का लारे वर्ता हुई ची बचिया खुदा में दी कसम हुई चिस्ता दहर यौवाई सरा जमा दजर नवी ने जुदा कीगी यो तरफ तद जुई मिना मोहब्बत दे और बल तरफ तद खुदा कानून दे न बचिया द खुदा द कानून पर मख की दिस्ता गुंदी जरगुना जामन कुर्बान शी ए बचिया अतिया दुरे लगी देव शल पाती दी कसल मधुरे नबाद ज्वंदे नो बबोस के और दगा वक्त के ओ बजका नदर कोम चिमा पे इदरा द हद के द कौम बचो लो बन दी वरकड़ी नु कताल में दर को सबा खुदा राता हुई चिजुए द पारा दी प कानून की तरमीम वाले का प्रति खलक दी चिप दरो आहलो बदी नवे वरकड़ी और जुइला दी प की तरमीम वाले ओकड़ो नु पमल के द कानून के द तरमीमुन कोल जवाब बम खुदा लवर कोल तासो गरे जमुन द मल कानून पेती पेती शो प तरमीमुन मेल कल द मसूर पेती दी तरमीम दे तरमीम दे तरमीम दे तरमीम आगा कानून रावाला चिकन तरमीम दबा सलमा दोरा चिवला गे सरदारान द मदीने उमर फारूक रुसखत देरा गे जोए तौदरे जोए सलगई वई वर्ते बचिया ते चिमण शिनुस्ता मुलाकात बद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु दाद दरो वहली जख्मुना वर्ता उखाया और ब्या वर्ता हुआ है चिता कम कानून जमा प्लार तपरे है नुदा से अमल पे करे दे चिप जोई और पकोरे रागलनोम सरफे उनकड़ा जमा जिजान लक्सात चितेरश इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कानून दगे तवी द कानून अलमबरदार दगे तवी प कानून अमल कौन दगे तवी चिप जोए रागलन सरफे उनकड़ा पकोरे रागलन सरफे उनकड़ा पजाने रागलन सरफे जमा जिजान मुन दामल पदा से कानून आबाद हुआ पदे मुल्क के दासे कानून वर वल्लाहि अज़ीम अल्लाह दी चरे गौरज न कई ते मुल्क ता रूस राश खुदा दी रूस तबाह और बर्बाद अल्लाह दी रूस द सफाए हस्ती न मिटाओ खुदा दी अमेरिका तबाह की द अमेरिके द परकटी दे खुदा तबाह और बर्बाद इसराइल दे खुदा तबाह आमीन मुंग दे मुल्क खलकी दा अगर چې دوی وای چې د چا خبرې د دوی طبيعت نه خلافي نو وای دا محب وطن ده محب وطن ده محب وطن تاسو یې چې په یو جنگي کې راغلي وایو د کروڑونو روپۍ په بار ملکونو کې جمع کړو د لکونو روپو بنگلې جوړې کې زمون بیړي په وظیفو خوراک غر کا زمون محب وطن نه یو تاسو محب وطن یو تلتلی کې راشي نه ته به درې ورځې په لارو کې سامانونه چلی مون محب وطن تاسو یو مولا اول په پیښور کې یو داسې مولا وای چې چرته جایګيري وی بنگلي وی کوارټري وی زمون خو یا ډیر انداز کې اوسېدم تاسو پیژندم یا ډیرای سره اوسېګم یو کورا کې مې د الله سومبرلو هم در نه خلاص خپل کې چې کینی هغه ورځ راته زمونږ मेंबर साहब भी चिमाने सड़ी तपोसु को ची बिजलीगर मुला सर हो बे 6 लाख रुपए
मैं शल्ला करा सरा निश्ता को शल लको वाला राता द सड़ी जामन न का दारा के शल्ला का सच वल्ला दोला कमरा सरा निश्ता खुद दालक पतियान राता दासे अगा वे अक्कू बक्कू सरसिंदकू वामे लाड़ा पतरा पक्कू दारा तदागा से खीना उम्र में 1300 दासे में चाहता नहीं ओ खाए तासु द बाला माने तारीख दरामदास बाजार तारीख जमाला से तुमड़ी ज्वंदी खैर खैरात के चरतदा से मजदूरी में करे दा मेहनत में करे दे मुलाजिमत में करे पशपगी रुपए में बिल्डिगर के इमाम प 15 रुपए में दे मदरसा के मदरसों पदी में गुजारा करे दा खुदा रामदास और दा बाला माने दा सिमली दरे में से चरता ओए चर नुदयार दर बप हजार दरमान वर्णकमा आशनाई बदी इन व आन वर्णकमा का यौ ज़लिम दी जुल्फ़ी पलास की उजी यौ इख्तबदी पदरस जहान वर्णक वल्ला ज़द खुदा कानून औ द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द हदीस दा से ताबेन चिमा चरे द सरमायादारो औ द इख्तिदार पर मख की झुकियाओ कड़ी नदी वाखिर दावाना दुआओं के अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूर वाजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह दुआओं के च अल्लाह द कुल गरीबान को हाल बांधे रहमत खुदा जमुन द बल्क दा नौजवान और ज़ल्मी ची दी या अल्लाह दा द दिन सही अलम बरदार और द दिन बयान के खुदा दुई त हिदायत दने कहो के शर्म पर्दा मुसाते द खपल कहर और द गजब नम पामान के आखिरी तकरीर बल लसम व हरम बांधे जमा बिया माल गु मंडई पलुई जुमात की खुदा दे तासो टोल डेर खसा खुदा दे तासो जमुन टोल शरी मकासिद पूरा की कुल मरीजान दे इस्लाम त शिफा वर दे मुल्क के परवरदिगार आलम द खुदा कानून और द पैगंबर द हदीस निजाम राइज रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूब काबल द पारा दुआओ चाला द अफगान द मुजाहिदीन उमला मजबूती की और खुदा रूस तबाह बर्बाद की दामल जमुन को मख के खुदा पर सही मानो के आजाद मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम को परजई च दे अंजुमन सदरो दुआ और तो की अल्लाह पाक के गरीक रहमत की खुदा पाक यो बखी व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व